خوش غواړم اوس دې د درد اندازه وکړه جار دې سمه ستا د یوه دیدن لپاره زه ورځو شپې په انتظار کې تېرومه غم دې په خدای د سړي زوی دی ستا رقم نه دی چې په خوب کې نه راځي نه بې ننګه زړه مې نه صبرېږي کنې پرېږدي راوړي چا خپل کړي دي نه روی مې د خدای درته نیولي چې زه ولاړ یم بل ته مه خانده مینه پر سناولا پردیس بنا کوي شکونه وای تاسو تعویض را کړی ما خو د عشق کړي ولا قسمونه د جدای اول ما شامو جانان منو د بستر انکار وما مناسب نه ده چې رکب دې ګرځوینه سترګې دې تورې پرنجو که پر یارې وکځه چې بل وطن ته ځو نه فرمایش خاص د قومندان باچاو ناصر ځوان محمد علي موبایل والا او فرمایش د سارا کلا پسې د تورو پاو د خان بې پرواو د دوی د یاران مزدور یم پر سپېدو د کوره زما زړګی مې غوټ پر ما بین سپرېدی کور یې نږدې دی خو ودیدله نه راځي نه جانانه دومرې کوشنی نه یې چې د رقیب په تصویرو ویلی کونه زموږ د کلي څو ځوانان دي یو څو کسان چې زما جانان راځي روینا زما ژړا دې خندا نه کړه جفا دې وکړه جفاکاره مړ دې کړمه ارمان درد په درد پوسه دیدن وار وار وړه بې له یاره ژوند کوي نه او فرمایش هم د مسافر ځوانانو دی نجیب مسافر محمد مسافر کمال ځوان بانو کوچي شاولي ځوان او فرمایش د نجیب د ناصر د قومندان باچا جانانه ولې نازوانه دومرې مه کوه ظلمونه پر ضد خو ټول کلی مین و دوران چې تیر سو خالی کې ورپاته سونا کمال افغانه پر ما ګرانه شایسته ځوانه زه دې چیرې رومه یاران خبر دی او که نه دی ماسټر افغان اوس د یارې خلاصونه چې پر رکب دی اچولي دي لاسونه جانان سره باندې وسوه چې ته ولاړ یې زړه مې کپ کوي میانه نجیب ډېر ورباندې ګران یې ناصر بستا قدر په ژوند نه هېروینه هر چا ته خپل جانان شهید سي ماته جانان لکه کابل خوند را کوي